السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، تاسو به ډیر زیات پریشان یاست ځکه ډیره وخت تاسو داسې ویډیوګانې خوښیږي، هغه په فیسبوک کې وي، که په انسټاګرام کې وي، ټیک ټاک کې وي، یوټیوب کې وي، ټویټر، یعنی هر یو اپلیکیشن کې تاسو ویډیوګانې خوښیږي خو تاسو نشئ کولی چې هغه ډاونلوډ کړئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ما تاسو داسې یو د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو د هغې په ذریعه بالکل 100% ګارنټۍ سره کولی شئ چې د هر ځینه ویډیوګانې په یو کلیک سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، ډسکرپشن ته لاړ شئ، د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې پروت ده. دغه اپلیکیشن چې دا په پلی سټور کې تاسو ته نه پیدا کیږي. سید ډېری ملګري بیا ما ته کمنټونه کوي چې دغه اپلیکیشن خو پلی سټور کې نشته. نو دا اوس تاسو ته وایم چې دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نه ملاویږي. صحیح، د صرف او صرف دغه لینک نه تاسو ته دغه اپلیکیشن ملاویږي. اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګور دوستانو، سمپل خبره ده، په دې کې هیڅ هم نشته دی چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ صرف تاسو نه به پرمیشن غواړي، نو هغه پرمیشن به تاسو ورکړئ او ډایرکټ به تاسو ته دغه اپلیکیشن خلاص شي. دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري یوټیوب، فیسبوک، ساوند کلاود، ټویټر، لاندې وګورئ سټور، ټیک ټاک، انسټاګرام، داسې نور ډېر زیات هغه اپلیکیشن دي. ګورئ واتساپ، سونی لیو، هاټ سټار، ډیلی موشن، دا هغه سایډونه دي، هغه اپلیکیشن دي چې د دې نه تاسو کولی شئ چې هر رقم ویډیو وي هغه تاسو ډاونلوډ کړئ. د مثال په تور تاسو ګورئ دوستانو، یوټیوب ته وړم. صحیح ده، دلته وګورئ دوستانو، ماته یوټیوب خلاصیږي. ګوره په یوټیوب کې چې کله هم دغه یوټیوب د صحیح د سرچ تاسو څه خوښیږي هغه به تاسو ورکړئ. دوستانو، د مثال په تور ګورئ، زه یو ویډیو راخلم، دغه ویډیو ده. ګوره چې کله هم زه دغه ویډیو راواخلم، نو دوستانو دغه ویډیو د ګورئ د مثال په تور دغه تاسو د اپشن تاسو ته ښکاري، نو زه دا نشم نور پلی کولی ځکه ما د کاپي رایټ راتلی شي. صحیح ده، نو په دې چې کله هم تاسو کلیک وکړئ، دلته وګورئ، دلته به دا ریسولوینګ URL شي. د هغې نه پس به تاسو نه تپوس کوي چې تاسو په HD کوالټي کې، MP4 کې او که MP3 ډاونلوډ کول غواړئ. صحیح، ما ځکه لاندې کړو دوستانو، ما ته کاپي رایټ بیا راځي په دې باندې. صحیح ده، نو بالکل تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې MP3، MP4 HD کوالټي کې هر یو فارمیټ کې تاسو غواړئ ډاونلوډ کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. همداسې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک نه هم ډاونلوډ کړئ، د ټیک ټاک نه هم ډاونلوډ کړئ. نو ډېر د کمال او ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو ضروري انسټال کړئ. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن د هغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو، که ویډیو مو خوښ وي حتما یې سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا ښې چاره.